حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د عرش طرف ته مخ کې او داسې به ودرېږي او د خپل ګیره به په موټي کې داسې ونیسي. نبی علیہ السلام به ګیره مبارکه داسې په لاس کې ونیسي او د الله د عرش ته به ګوري. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي محبوبه ولې خفه یې؟ بس تمام محشر والا ګوري، تمام خلک ګوري، مخکني امتونه، وسني امتونه، یهود، نصارا، عیسایان، هندوان، مجوسیان، دا څومره کافر چې دي دا ټول به ګوري. الله تبارک وتعالی فرمایي محبوبه ولې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورته فرمایي الله تا را سره وعده کړې وه الله تحزني فی امتي، زه به تا ستا په امت کې نه رسوا کوم. الله دا وعده خو ما سره تا کړې ده. الله د دې نه بله رسوایي څنګه کیدی شي؟ زه فرشتو ته هم زما امتي دی مې بیایه هغوی جهنم ته غورځوي. الله د دې نه بله غټه رسوایي کم کیدی شي؟ الله فرشتو ته فرمایي فرشتو دا واپس کی دا کس دا زما د محبوب امتی دی واپس کړي. فرشتي به واپس کی را به ویلي الله تبارک وتعالی فرمای بیا ورله عمل وتره بیا وتره چې اعمال تل کېږي بیا دغه نیکۍ سپکې مونږ خو داسې حل دی که نه بیا نیکۍ سپکې ګناهونه درانه بیا نیکۍ سپکې شو ګناهونه درانه شو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام انمیله متعلق د ګوتې مطابق داسې یو کاغذ به راوالي او د دې امتي د نیکو تلې ته به یې داسې غلی ورته وکړي چې ورته وکړي که نه د نیکو چابړې به دروند شي د ګناهونو چابړې به سپک شي اواز به وشي پلانکې د پلانکې زوی نن کامیاب شو به داسې ناکامیابۍ سره چې نن نه بعد به ناکامه دی کامیاب شو نن چې دا اواز وشي الله تبارک وتعالی به حکم وکړي فرشتو ته انطلقوا دی بوځئ الله چېرته یې بوځو؟ جنت ته یې بوځئ که نه تاسو نه د نیکو چاپړی دروند شو د ګناهونو چاپړی سپک شو جنت ته یې بوځئ که نه فرشتې به دی روان کړي جنت ته به یې بیایي چې جنت ته بیایي دی فرشتو ته درخواست وکړي مالک پرېږدئ نه مالک پرېږدئ زه د دې بنده نه تپوس وکړم دا څوک دی چې زما دپاره دومره غمجن دی دا څوک دی مالک پرېږدئ نه زه دې تپوس وکړم. فرشتې به یې وکړي تپوس دی چې رامخامخ شي نبي علیه الصلوۃ والسلام ته داسې به ورته وګوري داسې به ورته وایي ما احسن وجهک ما احسن خلقک و څومره ښایسته مخ دې دی و الله څومره ښکلی پیدا کړی من انت ته څوک دا خو راته ووایه که نه څومره الله ښکلی پیدا کړی څومره الله ښایسته مخ در کړی من انت ته یې څوک چې زما دپاره دومره غمجن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایي انا نبیک زه خو ستا نبی یم تا لا زه نه یم پېژندلی زه خو ستا پیغمبر یم زه خو ستا نبی